بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. زه ډاکټر کفایت الله مانی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او دا ځل غواړم چې د ډیابیټک کیټواسیډوسیس یا ډیکای په اړه تاسو سره خپلې خبرې او معلومات شریک کړم. ډیکای یا ډیابیټک کیټواسیډوسیس یوه میډیکل ایمرجنسي ده او د ناکنټروله شکرې ناروغۍ یا انکنټرول ډیابیټس ملیټس چې دی د دې حاد شدید او ژوند تهدیدونکي اختلال دی چې د انسولین او وریدي مایعاتو په واسطه عاجلې درملنې ته اړتیا لري چې 50 څخه تر 20% له مړینو سره یوځای وي او دا معمولا په ټایپ 1 ډي ام کې چې دی د اول پریزنټیشن یا لومړنۍ لوحې په شکل رامنځته کیږي. خو ځینې فکتورونه شته چې ټایپ 2 ډي ام هم په ډیکای باندې اخته کېدلی شي چې په هغې فکتورونو باندې به وروسته خبرې او معلومات شریکو. د ډیابیټک کیټواسیډوسیس پاتوفیزیالوژي ته چې راشو، ډیکای چې دا د دوو لارو څخه منځته راځي. یو هایپر ګلایسیمیا ده او دوهم چې ده هغه میټابولیک اسیډوسیس دی. که هایپر ګلایسیمیا ته راشو، انسولین چې کمیږي نو د ګلوکوز سویه زیاتیږي. بل د ځینو سټریس هورمونونو مثلا د کورټیزول، گروث هورمون، همدارنګه د کاتیکولامین د آزادېدو په نتیجه کې هم د ګلوکوز سویه لوړیږي. کله چې د ګلوکوز سویه لوړه شي دې حالت ته هایپر ګلایسیمیا ویل کیږي. په ادرار کې به چې دی ګلوکوز چې دی اترا کیږي، ګلوکوز به چې دی وځي چې دې حالت ته ګلوکوز یوریا ویل کیږي. دا اسموټیک خواص لري، یعنی ډیر ګلوکوز چې وځي نو اسموټیک ډایوریسس چې دی پیدا کیږي، مایعات او الکترولیتونه چې دی هم ورسره وځي، ناروغ ته ډیهایډریشن پیدا کیږي. په دې وخت کې چې دی په ناروغانو کې 6 لیتره مایعات ضایع شوي وي، 500 میلی موله سوډیم ضایع شوي وي، 400 میلی موله چې دی پوتاشیم ضایع شوي وي او همدارنګه 3.5 میلی موله چې دی کلور چې دی ضایع شوي وي. دوهم خبره چې په پاتوجنیسس کې د هغه میټابولیک اسیډوسیس دی. انسولین چې کله کمیږي نو کیټون جوړیږي، کیټوجنیسس چې دی زیاتیږي او اسیډوسیس پیدا کیږي چې د اسیډوسیس په وجه چې دی ناروغ ته زړه بدوالی، کانګې، کوسمل ریسپایریشن او وازوډایلیشن او اسیټون اوډور، یعنی د ناروغ په تنفس کې به چې دی د اسیټون بوی چې دی راځي. دغه حالت چې دی په ناروغ کې چې دی پیدا کیږي. اوس راځو د ډیکای یا ډیابیټک کیټواسیډوسیس په پریډیسپوزینګ فیکټورونو یا مساعدونکو فیکټورونو باندې خبرې کوم. د ډیکای خطري فیکټورونه چې دی د 3S همدارنګه د 3I او د ادر سره چې دی خلاصه کیږي. په 3I کې لومړی چې دی اناډیکویټ انسولین ترافي ده. د 20 څخه تر 30% پیښو کې د انسولین نیمګړې درملنه د ډیکای لپاره یو تجدیدونکی فیکټور دی چې ناروغ به په خپل سر باندې چې د انسولین کم کړی وي یا به چې د انسولین خراب شوی وي او یا به د انسولین ضرب چې دی په درست شکل چې دی نه ترسره کیږي. دوهمه آی چې دی هغه انفیکشنز یا انتانات دي. 50% پیښو کې انتانات د ډیکای لپاره چې دی تجدیدونکي فیکټورونه دي. مثلا په دې کې نیمونیا شامله ده، UTI یا یورینری ټرک انفیکشن پکې شامل دی، همدارنګه اکیوټ ګاسټرونټرایټس چې دی کولی شي ډیکای تجدید کړي. درېیمه آی چې دی هغه انفارکشنز دي، انفارکشنونه چې په دې کې لومړی مایوکارډیل انفارکشن تر ټولو عام سبب دی چې کولی شي ډیکای تجدید کړي او رامنځته کړي. همدارنګه سیریبرل انفارکشن، میزنټریک انفارکشن او همدارنګه پریفرل انفارکشن هم کولی شي چې ډیکای تجدید کړي. دوهم چې دی هغه 3 اسونه دي. په 3 اسونو کې چې دی لومړی سرجري شامله ده، همدارنګه سپسس شامل دی او سټریس. دغه 3 حالتونه کولی شي هم ډیکای چې دی تجدید کړي. او نور فیکټورونه یا ادرس چې دي په هغې کې پریګننسي یا حاملګي شامله ده، د کوکاینو استعمال پکې شامل دی، همدارنګه ټروما پکې شامله ده، برننګ او پانکراټایټس چې دی دا هم هغه فیکټورونه دي چې ډیکای تجدیدولی او رامنځته کولی شي. د تجدیدونکو فیکټورونو څخه وروسته اوس راځو د ډیکای په کلینیکي لوحه خبرې کوو. په عمومي صورت سره د ډیهایډریشن او اسیډوسیس
کلینیکی لوحه چې د په ناروغانو کې موجود لومړی اعراض ته راځو یا سیمپټمز. ناروغان چې د پولیوریا او تنده لري، وزن یې ضعیف کړی وي، ناروغان چې د ضعیفي، زر خسته کېدل، زړه بدوالی او کانګې لري. که چیرې د ډیم هر ناروغ ناز یا ومیټینګ ولري نو لومړی فکر به چې دی ډیکایه ته کېږي. یعنی په شکر اخته ناروغان که چیرې په کلینیکي لوحه کې د ناز یا ومیټینګ څخه شکایت وکړي نو ستاسو لومړی فکر به ډیکایه ته وي چې ناروغ به ډیکایه ته تللی وي. بل په ناروغانو کې چې دی لیګز کرامپس موجود وي، د لید خړېدل پکې موجود وي، د ګیډې درد پکې موجود وي چې دا درد دومره شدید درد وي چې ورته سرجیکل ابډومین چې دی ویل کېږي، لکه کولیسیسټایټس، اپنډیسایټس یا د پانکراټایټس په شکل باندې لوحه چې دی تمثیلوي او حکایه کوي. د اعراضو څخه وروسته په علایمو باندې که راشو، د ډیکایې په علایمو کې چې دی به د ډیهایډریشن نښې چې دی موجودې وي، ناروغ به چې دی سنکن آی لري، سکن ټارګر به چې دی دا به چې دی لاس شوی وي او ډرای ماوت یا وچه خوله به لري. د ناروغانو فشار به ټیټ وي، ټاکیکارډیا به لري، اطراف به یخ وي، هایپوترمیا او پکې محیطي یا پریفرل سیانوسس چې دی موجود وي، کسمل ریسپایریشن، عمیق او ګړندی تنفس به ناروغان کوي. د اسیدو لوړ مقدار د دې سبب ګرځي چې تنفسي مرکز تنبیه کړي او ناروغ ته کسمل ریسپایریشن چې دی پیدا شي. همدارنګه ناروغان به د اسیټون بوی لرونکی تنفس چې دی لري. په پرمختللو حالاتو کې چې دی ناروغانو کې کېدلی شي چې ډیلیریم، ګنګسیت، ګوما او سټوپور چې دی هم رامنځته شي. کله چې ناروغ د عمیقې تنبیه په مقابل کې ځواب ووایي دې حالت ته سټوپور ویل کېږي، او کله چې ناروغان د عمیقې تنبیه په مقابل کې ځواب ونه وایي نو دې حالت ته چې دی کوما هم ویل کېږي. چې دغه کوما او سټوپور چې دی دا په د ډیکای په پرمختللو حالاتو کې کله چې ډیکای په وخت سره تشخیص نشي، درملنې ونه شي نو رامنځته کېدلی شي. اوس راځو په تشخیصیه معایناتو یا ډیاګنوسټیک اگزام باندې خبرې کوو چې د کومو تشخیصي معایناتو په واسطه موږ کولی شو چې ډیابیټک کیټو اسیډوسس چې دی تشخیص کړو. لومړی چې د هغه لومړی معاینه چې د هغه سی بي سی ده یا کمپلیټ بلډ کاونټ ناروغانو ته ترسره کیږي. په دې کې به لیکوسایټوسس موجود وي. ډبلیو بي سی به د 12,000 څخه تر 14,000 پورې وي. همدارنګه د پلازما ګلوکوز اندازه به چې د 3,900 څخه تر 900 ملي ګرام پر ډي سی لیټر پورې وي. په وینه کې به کیټون باډي چې دی زیات وي. همدارنګه په تشو امتیازو کې به کیټون باډي چې دی مثبت وي. که د بیټا هایدروکسی یوریا سویه وکتل شي نو دا به چې دی د 4 نانومول څخه چې دی پر لیټر چې دی د دې اندازه زیاته شوې وي. همدارنګه د سیروم پوتاشیم سویه به چې دی د 5 څخه تر 8 ملي ایکویلانټ پر لیټر باندې وي. همدارنګه د سیروم سوډیم لیول به چې دی د 130 ملي ایکویلانټ پر لیټر باندې وي. همدارنګه د فاسفیټ سویه به چې دی د 6 څخه تر 9 ملي ګرام پر ډي سی لیټر به وي. بیوین او کراټینین هم په ناروغانو کې چې دی لوړېدلی شي. په دغه ناروغانو کې به چې دی د پی ایچ اندازه به چې دی د 6.9 څخه تر 7.2 پورې رسیدلی وي. همدارنګه د ناروغانو سوډیم بایکارب سویه چې کومه ده دا به چې د 5 څخه تر 15 ملي ایکویلانټ پر لیټر پورې وي. پی سی او2 چې کوم دی دا به د 15 څخه تر 20 ملي متر ستون سیما پورې وي. فلویډ ډیپلیشن چې کوم دی دا به 100 ملي لیټر پر کیلوګرام پر هاور باندې وي. یعنی هر ساعت کې 100 ملي لیټر مایعات په وزن باندې چې دی دا ناروغان ضایع کولی شي. که سیرم اوسمولالیټي وګورو نو دا به 320 او 310 ملي مول پر لیټر ته رسیدلی وي. کله چې دغه اندازې ته ورسیږي نو په دې وخت کې ناروغ چې دی په کوما کې وي. همدارنګه نن سپیسیفیک د لایپیز او امایلیز لوړوالی چې دی موجود وي. چیسټ اکسری که ناروغ ته وباسو نو موږ ته د نیمونیا په هکله چې دی معلومات راکولی شي. همدارنګه که ناروغ ته ای سی جی وباسو نو دا به د الکترولیتونو د تشوشاتو په هکله او همدارنګه د مایوکارډیل انفارکشن په هکله چې دی موږ سره معلومات موږ ته راکوي. همدارنګه که چیرته ناروغانو ته الټراساونډ ترسره کړو نو دا به موږ ته د پانکراټایټس، کولیسیسټایټس او همدارنګه د اپنډیسایټس په هکله چې دی معلومات راکوي. کله چې موږ تشخیص ته ورسیدو
چې ناروغ ډیابیټیک کیټواسیډوسیس لري نو درملنه به څنګه کوو. اوس د ډي کې په درملنه خبرې کوو. ډي کې درملنه چې دا په دریو کټګورۍ باندې ویشل شوی دا. یو مایل ډي کې دی، بل چې ماډریټ ډي کې دی، بل چې سیویر ډي کې دی. اوس راځو په دې خبرې کوو چې مایل ډي کې کوم ته ویل کیږي، ماډریټ ډي کې کوم ته ویل کیږي، سیویر ډي کې کوم ته ویل کیږي. د دې په کرایټیریاو باندې چې خبرې کوو. لومړی مایل ډي کې. مایل ډي کې د دې اوصاف دا دي چې ناروغ به پکې الرټ وي. د دې ناروغانو د پیچ اندازه به چې د 9.4 څخه تر 9.2 پورې وي. همدارنګه که چیرته د دې ناروغانو بیټا هایدروکسی بیوتاریک اسید اندازه ولیدل شي نو دا به د 4 ملي مول پر لیټر څخه چې کمه شوې وي. دغه درې اوصاف چې موجود نو دا په مایلډ ډي کې باندې چې دلالت کوي. دوهم چې هغه ماډریټ ډي کې دی یا متوسط ډي کې چې د دې اوصاف کې چې د اوصاف کې هم درې خبرې شامل دي چې په دې کې به ناروغ چې فرام الرټ ټو لیټل ډراوزي وي. ناروغ پکې لږ ډراوزي حالت کې وي. د دې ناروغانو د پیچ اندازه چې د څخه تر 9.4 پورې وي. همدارنګه د دې ناروغانو د بیټا هایدروکسی بیوټاریک اسید اندازه چې د 4 څخه تر 8 ملي مول پر لیټر پورې وي. دریم چې هغه سیویر ډي کې یا شدید ډي کې دی چې دا کې هم درې اوصاف موجود وي چې په دې کې بیا ناروغ سټوپور حالت کې وي، یعنی د عامي کې تنبیه سره چې بیا ناروغ ځواب وي، ریسپانس وي. همدارنګه د دې ناروغانو پیچ چې د 2 څخه کم شوی وي. همدارنګه د دې ناروغانو د بیټا هایدروکسی بیوتاریک اسید سویه چې دا د 8 ملي مول پر لیټر څخه چې زیاته شوی وي. دا درې کټګوري موږ سره چې په دې کې مرسته کوي چې موږ باید د مایلډ ډي کې درملنه چیرته تر سره کړو، د ماډریټ ډي کې درملنه چیرته تر سره کړو، د سیویر ډي کې درملنه چیرته تر سره کړو. د مایلډ ډي کې درملنه چې دا په ایمرجنسي کې تر سره کیږي، خو د ماډریټ او د سیویر ډي کې درملنه چې دا باید په آی سی یو کې تر سره شي. د درملنې څخه وړاندې د ډي کې ناروغانو ته چې یو چارت جوړیږي او په دې چارت کې چې ځینې شیان چې نوٹ کیږي او ځینې شیان چې پکې ارزیابي کیږي. لومړی چې پلازما ګلوکوز چې د ناروغانو هر ساعت کې چې چک کیږي. همدارنګه ناروغانو کې ټون باډي چې په یورین کې د هر 2 ساعته بعد چک کیږي. همدارنګه د ناروغانو د الکترولایتونو سویه چې د هر 2 ساعته بعد چک کیږي. د ناروغانو سی بی سی یا کمپلیټ بلډ کاونټ چې دا هم 2 ساعته بعد چک کیږي. کې اف ټي یا کډنی فنکشن ټیسټ چې کوم دی دا هم 2 ساعته بعد چې ناروغانو ته چک کیږي. همدارنګه د ناروغانو یورین اوټپوټ هر ساعت بعد چې چک کیږي. همدارنګه د ناروغانو وایټل ساين یا حیاتي علم چې دا هم هر ساعت په ساعت باندې چې چک کیږي. نو دغه یو چارت چې ناروغانو ته چول کیږي او دغه مراحل چې دا ټول پکې لیکل کیږي. د ډي کې درملنه کې چې او خبرې شامل دي چې لومړی چې فلویډ ریپلیسمنت دی یا د مایعاتو معاوضه کول دي. دوهم چې انسولین ریپلیسمنت دی. دریم چې پوتاشیم ریپلیسمنت دی. څلورم چې فاسفیټ ریپلیسمنت دی. همدارنګه پنځم چې بایکاربونیټ ریپلیسمنت دی. همدارنګه شپږم چې د پریسیپیټیټینګ فیکټورونو یا د تجدیدونکو فیکټورونو درملنه ده. اووم چې ترانسفارمیشن اف سبکوټانیس انسولین دی. دغه انسولین چې سبکوټانیس ته اړول. نو بدیار یو باندې به موږ بحث کوو. لومړی راځو په فلویډ ریپلیسمنت یا د مایعاتو په معاوضه باندې خبرې کوو چې د ناروغانو ته مایعات څرنګه ورکوو، کوم مایعات ورکوو. ناروغانو ته چې په لومړي سر کې کله چې موږ ډي کې تشخیص کړ او ناروغ مو بستر کړ، ناروغ ته 2 لیټره نارمل سلاین 0.9% مایعات چې دا په 2-3 ساعتونو کې چې ورکول کیږي. لدې څخه وروسته بیا د 300 څخه تر 500 ملي لیټره په هر ساعت کې مایعات چې ناروغ ته ورکول کیږي. خو که چیرې د سوډیم د سیروم سوډیم سویه چې دا د 1.5 ملي ایکویلنټ څخه چې دې ته چې لوړه شوې وه، نو بیا چې دغه سلاین چې کوم دی دغه نارمل سلاین 0.9% چې دا په هاف سلاین باندې چې 0.15% سلاین باندې چې بدلیږي او دا ناروغ ته ورکول کیږي. که چیرې ناروغ د ګلوکوز ساویه د 2.5 ملي ګرام پر ډیسی لیټر څخه کته کیږي، نو بیا هم مایعات چې په 5% ډیکسټروز باندې او یا هم ډیکسټروز جمع سوډیم کلورایډ 0.45% یا هاف سلاین باندې چې بدلیږي. یعنی که چیرې د
په وینه کې د ګلوکوز سویه د 2.5 ملي ګرام پر ډیسیلیټر څخه کده کیږي نو ناروغ ته به د 0.9% سلاینو په ځای باندې 5% ډیکستروز شروع کیږي او یا به هم ډیکستروز جمع هاف سلاین چې دی ناروغ ته شروع کیږي. د ګلایسیمیا ګول چې دی دا د 2.5-300 ملي ګرام پر ډیسیلیټر پورې دی، یعنی په دغه رینج کې چې د ګلایسیمیا سویه چې دی ساتل کیږي. تر هغه پورې په دې سویه کې ساتل کیږي تر څو چې د کیټون باډي موږ سره چې منفي شي. کچېری ګلایسیمیا د 2.5 ملي ګرام پر ډیسیلیټر څخه کته وساتل شي نو د سریبرال ایډیما او د هایپوګلایسیمیا چې دی خطر موجود دی. په اولو 8 ساعتونو کې یا فرست 8 اورز کې باید ناروغ ته چې دی د 15 لیټرو څخه زیات مایعات چې دی ورنکړل شي. ناروغ چې د 15 لیټرو څخه چې دی زیات مایعات وانخلي. کچېری ناروغ ته په اولو 8 ساعتونو کې د 15 لیټرو څخه زیات مایعات توصیه کړل شي نو دا د اکیوټ ریسپایریټري ډیسټریس سینډروم یا ARDS او همدارنګه د سریبرال ایډیما خطر چې دی رامنځته کولی شي. وروسته د فلوید ریپلیسمنټ څخه دوهمه خبره چې دغه انسولین ریپلیسمنټ دی. ناروغانو ته کوم انسولین ورکو، په کوم ډوزي ورکو، څرنګه ورکو. ناروغانو ته چې دی ریګولر انسولین 0.1 یونټ پر کیلوګرام بولس د ورید له لارې ورکول کیږي او د دې په تعقیب باندې چې دی بیا 0.1 یونټ پر کیلوګرام پر هاور د انفیوژن له لارې چې دی تر هغې پورې ورکول کیږي تر څو د ناروغ کیټون باډي چې دی منفي شي. که چیرې کوم ځای کې د انفیوژن امکانات نه وي موجود، نه کولی شو چې لومړی 10 یونټه بولس د IM له لارې او بیا هر ساعت وروسته چې دی 4-6 یونټه د IM له لارې چې دی ناروغانو ته دغه انسولین ورکړو. خو په شاک کې دغه جذب بیا خراب دی نو ځکه ناروغانو ته بیا د پوستکي لاندې انسولین چې دی نه ورکول کیږي. که چیرې ګلایسیمیا د 2.5 ملي ګرام پر ډیسیلیټر څخه راښکته شي نو کولی شو چې دغه ډوز چې دی موږ بیا نیمایي کړو چې بیا ناروغانو ته 0.05 یونټ پر کیلوګرام پر هاور چې دی ناروغ ته دغه ریګولر انسولین ورکول کیږي. که چیرې په اول ساعت کې ناروغ ګلایسیمیا چې دی دا د 10% څخه چې دی څخه زیاته راښکته نه کړی شي نو کولی شو ناروغانو ته چې دی یو بل بولس ډوز 0.1 یونټ پر کیجي چې دی دا بل هم ورکړو. د انسولینو څخه وروسته چې درېیمه خبره ده هغه هم ډېره مهمه خبره ده هغه پوتاشیم ریپلیسمنټ دی. په شروع کې د DKA ناروغان هایپرکلیمیا لري نو په اول ساعت کې پوتاشیم نه ورکول کیږي. په اول ساعت کې یوازې انسولین او مایعات ورکول کیږي. کله چې ناروغ ته انسولین ورکول کیږي نو د انسولینو د ورکړې سره ایکسترا سیلولر کوم پوتاشیم چې دی دا انټرا سیلولر ته داخلیږي او پوتاشیم چې دی کمیږي هایپوکلیمیا ورکوي. نو کو پوتاشیم نارمل هم وي نو ناروغ ته په دوهم ډوز یا دریم ساعت کې یا هم په دوهم یا دریم انفیوژن کې چې دی د 10 څخه تر 10 ملي ایکویلنټه پوتاشیم چې دی نظر په ضرورت باندې چې دی ورکول کیږي. کله چې د پوتاشیم اندازه د 4 څخه تر 6 ملي ایکویلنټ پر لیټر اندازه وي نو په دې حالت کې هم موږ کولی شو چې ناروغ ته چې د 10 څخه تر 10 ملي ایکویلنټه پوتاشیم چې دی ورکړو. ایوي پوتاشیم په هغه صورت کې ورکول کیږي کله چې ناروغ د خولې له لارې خوراک ونشي کړی. کله چې ناروغ د خولې له لارې خوراک وکړی شي نو بیا ورته یو مناسبه کیله چې دی ورکول کیږي کومه چې 10 ملي ایکویلنټه پورې پوتاشیم لري. او یا د ټماټر جوس ورکول کیږي چې تقریبا دا 240 ملي لیټره 240 ملي لیټره د ټماټر جوس چې دی دا 14 ملي ایکویلنټه چې دی پوتاشیم لري. په شدیده هایپوکلیمیا کې چې دی انسولین نه ورکول کیږي ځکه چې دا د زړه شدیده اریتمیا منځته راوړي. د هایپوکلیمیا کلینیکي لوحه کې چې ناروغان خستګي، بې اشتهایي، زړه بدوالی، همدارنګه کانګې، د عضلاتو ضعیفي، د زنګونونو دردونه، ډیسریتمیا، همدارنګه د ډایجوکسین پر وړاندې د حساسیت زیاتوالی او که ناروغانو ته ECG وویستل شي نو د دوی ناروغانو په ECG کې به چې دی همواره ټي ویو یا فلټ ټي ویو او همدارنګه یو ویو یا یو موجه چې دی دا به په ECG کې چې دی ولیدل شي. د پوتاشیم ریپلیسمنټ څخه وروسته په 4م قدم کې چې دی هغه فاسفیټ ریپلیسمنټ دی. که چیرې په ناروغانو کې فاسفیټ کم شوی و یعنی د 1 ملي ګرام پر ډیسیلیټر څخه کته شوی نو ناروغانو ته چې دی بیا 3 ملي موله
پر هاور چې دی فاسفیټ ورکول کیږي د فاسفیټ څخه وروسته پنځم چې کوم دی هغه بای کاربونیټ ریپلیسمنټ دی بای کاربونیټ ریپلیسمنټ چې دی دا ډیر ګټور نه دی یوازې هغه وخت ورکول کیږي کله چې سیویر اسیډوسس او یا هم پی ایچ چې دی دا د 7 څخه ښکته وي دا بیا ورکول کیږي ناروغ ته 2 امپوله سوډیم بایکارب ورکول کیږي چې یو امپول چې کوم دی دا د 40 ملي ایکویلنټ پر 50 ملي لیټره سوډیم بایکارب لري هر امپول د 1 لیټر هاف سلاین یا 0.45% سلاین همدارنګه 20 ملي ایکویلنټ پوتاشیم او 400 ملي لیټره سټیرایل واټر سره یو ځای کیږي او د 1 نه تر 2 ساعتونو په موده کې چې ناروغ ته چې زر کیږي لکه څنګه موږ مخکې هم ویل چې دا ډیر ګټور او ډیر ضروری نه دي ځکه سوډیم بایکارب چې دی دا 3 تاوانونه منځته راوړي دا چې دی د هایپوکلیمیا سبب کیږي همدارنګه د ټیشو انوکسیا سبب کیږي او همدارنګه د سیریبرل اسیډوسس سبب کیږي نو لدې خاطر ناروغ ته چې دی سوډیم بایکارب چې دی نه توصیه کیږي او شپږمه خبره چې دا هغه ټریټمنټ اف پریسیپیټیټینګ فیکټورونه یا د تجدیدونکو فیکټورونو درملنه ده څه چې سبب شوي وي یا هغه څه چې ډیکای ته زمینه مساعده کړې وي هغه تداوی کیږي مثلا ناروغ انتان لري نو د انتان په صورت کې چې ناروغ ته انټي بیوټیک ورکول کیږي یا مخکې چې موږ کوم تجدیدونکو فیکټورونه ویل هغه نه یو فیکټور لري نو هغه چې د هغې تداوی تر سره کیږي وم چې د هغه ترانسفارمیشن اف سب کوټانیس انسولین دی که چیرې ناروغ د خولې له لارې خوراک وکړی شو او کیټون منفي شي او ورسره ناروغ کانګې ونه لري نو ایوي انسولین چې دا په سب کوټانیس انسولین باندې چې بدلیږي څرنګه چې د ډیکای اختلاط یو ریباوند ډیکای دی یعنی ډیکای برته ګرځیدل دي نو د دې د مخنیوي لپاره یعنی د ریباوند ډیکای د ډیکای د برته راګرځیدلو د مخنیوي لپاره سب کوټانیس انسولین د زرګ څخه نیم ساعت وروسته چې دی ایوي انسولین چې دی باید کته کړل شي ترڅو د ریباوند ډیکای څخه چې دی مخنیوي وکړی شي ډیکای هم یو شمیر اختلاطات لرلی شي چې اختلاطات چې دی په مختلفو سیستمونو کې رامنځته کولی شي مثلا د زړه او رګونو اختلاطات چې دی یا کارډیوواسکولر کمپلیکیشنز چې کوم دی هغه مایوکارډ انفارکشن دی ډیسریتمیا ده همدارنګه د فشار ټیټوالی هایپوټنشن د پښتورګو عدمي کفایه رامنځته کولی شي که چیرې د وینې سیسټولیک فشار تر 8 ملي متر سوتونیسیماب څخه ښکته وي او د نارمل سلاین پر وړاندې ځواب ونه وایي پلازما پراخونکي یا پلازما ایکسپینډر لکه هیماسیل او یا هول بلډ چې دی ناروغانو ته ورکول کیږي ریسپیریټري کمپلیکیشن یا تنفسي اختلاطات چې کوم دي ریسپیریټري ډسټریس سینډروم دی پلمونري ایډیما ده دریم اختلاطي چې دی هغه سیریبرل اوزیما ده یا سیریبرل ایډیما ده دماغي اوزیما کیدلی شي چې په تیزۍ سره د وینې د ګلوکوز د کموالي یا د هایپوټونیک مایعاتو د کارونې له کبله چې دی رامنځته شي د دې درملنه کې چې ناروغانو ته منیټول ورکوو او اکسیجن چې دی ناروغانو ته توصیه کیږي همدارنګه ناروغانو کې چې دی د ډیکای له وجې کوما منځته راتللی شي مړینه رامنځته کیدلی شي همدارنګه ترومبو ایمبولیزم رامنځته کیدلی شي ډیسامینیټډ انټراواسکولر کواګولیشن چې دی رامنځته کیدلی شي هایپوترمیا چې دی رامنځته کیدلی شي جی آی بلیډینګ یا د معدې معوي وینه بهیدن رامنځته کیدلی شي او ځینې اختلاطات چې دی هغه د درملنې له وجې رامنځته کیدلی شي مثلا هایپوګلایسیمیا او هایپوکالیمیا هغه اختلاطات دي چې د درملنې له وجې رامنځته کیدلی شي نو دا د ډیابیټیک کیټو اسیدوسس په اړه یو څه لنډ معلومات چې له تاسو سره مشارک کړل له توجه څخه مننه